اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تیر پروګرام کې تاسو کتل پښتو ټکي خپل لفظونه وپېژنئ. هغه لفظونه وو چې کم د پښتو خپلو او روزمره استعمال کې نشته. اوس موږ د پښتو محاورې او متل کې څوک فرق نه کوي. نن به دا وضاحت کوو چې محاوره څه ته وایي او متل به په خپله بیل شي. محاوره هغه څیز ته وایي چې لکه دلته ما یو خبره ولیکله په جامو کې نه ځایېدل، خو د دې مطلب به څه بل څه وي، دا به د بل سره پاره ویلی کېږي. کم لفظونه چې لیکلی شوي هغې معنی نه وي. لکه موږ وایو په جامو کې نه ځایېدل، نو جامو کې نه ځایېدل د خوشحالۍ اظهار دی. که دا ورسره کوم چې لفظ چې د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي یا نه ځایېدل، هغوی د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدل. اوس جامو کې نه ځایېدل دا جدا دی او دلته ته خوشحالي معنی راځي. ښه، داسې بله محاوره ده، له زاڼو کټوري غوښتل. لکه زاڼې خو مرغۍ ده، وړه ده، او کم څیز چې د یو څیز نه ستا توقع نه وي او ته یې غواړې، یا چا سره یو څیز نه وي او ته یې غواړې، نو هغې مطلب دی چې له زاڼو کټوري غوښتل. یا ستا نه څوک داسې څه غواړي چې ستا په وس کې نه وي، نو دا د دې لپاره استعمالېږي، له زاڼو کټوري غوښتل. لکه ما سره نشته، زما په وس کې نه دي، زما ورسره څه واسطه نشته. ښه، بې ځایه ګډېدل. اوس ګډېدل د ګډېدو معنی بې ځایه داسې دی چې ځای نه دی، خو د دې مطلب دی چې یو خبرې ته وردانګل بې ضرورته. د یو کس په هغه خبره کې ضرورت نه وي او هغه خبره کې راودانګي، دې ته وایي بې ځایه ګډېدل. ښه، بل دی محاوره ده سخی کېدل. یعنې په عام وینایي الفاظو کې به وایي چمچهګیري کېدل، چاته نږدې کېدل، ماما خوری کېدل. لکه دا د دې لپاره استعمالېږي، سخی کېدل، ځان ورته پاتې راوستل لکه څه ضرورت لپاره. ښه، بل دی نور له قبلې راختل. نور خو د قبلې نه راخېږي، د نورخاته نه راخېږي او قبلې ته غورځېږي. او دلته دا محاوره ده یو کار نه کېدل، چې کم کار د کېدو نه وي، نو د هغې لپاره دا استعمال شوي چې نور له قبلې راختل، لکه دا کار به په هېڅ حالت کې ونه شي. ښه، بل دی په پرچ اوبو کې ډوبېدل. بل یو وضاحت مې کوو، محاوره چې دا به په لام ختمېږي. د دې لپاره دا شرط دی، دا چې څونه محاورې دي دا به په لام ختمېږي. او بل دغه چې کم لفظونه لیکلی شوي نه هغه به معنی نه وي، بل څه معنی وي. ښه، په پرچ اوبو کې ډوبېدل. لکه پرچ کې اوبو کې څوک نه ډوبېږي، ګوته هم نه ډوبېږي. مطلب دا دی چې د شرمه ملامته کېدل. ملامته کېدل دې ته وایي چې په پرچ اوبو کې ډوب شو یا ډوب شه، ځان ډوب که. ښه، په هوا کې میان نیول. میان خو د اوبو څیز دی، مطلب دی چې یو کار نه کېږي او څوک وایي چې زه یې کوم او دا نه کېدوی او دروغ وایي، نو دا دې مطلب دی چې دا په هوا کې میان نیسي. د بل په اوږه ټوپک ایښودل. ټوپک مطلب دا چې زه یو کار په چا کوم، یو د زیاتي یا د دغه د جبر او په بل چا یې کوم چې زه پکې بدنام نه شم او بل کس پکې بدنام کړم، نو دې ته وایي د بل په اوږه ټوپک ایښودل. لکه د چا په اوږه ټوپک کېږي او ډزو کې، نو چې کم کس مخې ته یې د چا په اوږه پروت وي، خلک به هغه یادوي چې ټوپک خو د ده په اوږه پروت و. ښه، خر د لکۍ نه نیول. دا محاوره ده، خر د لکۍ نه نیول. مطلب دی چې خر د لکۍ نه راټینګېږي. دا به د پړي نه، د مرۍ ته یا دغه نه خر لتې وي، شاته یې ودرېدی هم نه شي او نه د لکۍ نه راټینګېږي. نو چې کم یو کار د نه کېدو وي، کېږي نه، د هغې مطلب دا چې یو کس یو کار کوي چې دی کوم او کولی یې نه شي او لګیا یې روانه یې،
داسې لکه خر د لکۍ نه رانیول. ښه په ګوته جامې څنډل، تکبر کول، غرور کول، لویي کول او ځان ته څه ویل، دې ته وایي په پښتو کې په ګوته جامې څنډل. جامې چې څوک څنډي هغې خامخا څنډي، په لاس یې څنډي، خو دا په ګوته څنډل چې دا د تکبر والا د لویۍ دپاره د دې دپاره استعمال شوی دی. ښه سترګو کې ګوتې ټومبل، سترګو کې ګوتې ټومبل چاله دا داسې وي لکه په مخامخ په چا دروغ ویل. خلک وایي که نه یاره دا خو ته بلکل رسا په سترګو کې ګوتې ټومبي، مطلب دی چې دروغ وایي، په مخامخ دروغ وایي، شرم دې نشته، د دې لپاره دا ماویره ده. ښه لور په لوټه تېرول، لور خو په لوټه نه تېرېږي که نه، په کاڼي تېره کېږي، په اوسپنه تېره کېږي، په اسمان په داسې رېګمال. مطلب دی چې یو کار نه کېږي او یو کس یې کوي، هماغه دغه ترې راغی، یو کس یې کوي او کېږي نه، هوسې ځان له وخت ضایع کول، دې ته وایي لور په لوټه تېرول، وخت ضایع کول. ښه په بڼو لار جارو کول، اوس په بڼو خو لار نه جارو کېږي، مطلب دی چې چا له دونه عزت او درناوی ورکول د هغې دپاره دا استعمال شوي دي چې زه به ورته په بڼو لاره جارو کړم. مطلب دی ته راشه ستا به دونه زیات قدر وکړم چې ستا په تصور کې به هم نه وي. د دې دا د دې دپاره دی په بڼو لار جارو کول. او د مالګې ګټ له ستونې تېرول، مطلب دی د چا دپاره هغه کار کول چې هغه د نه کولي یو خو وکړي، د تعلق رشته دارۍ په وجه چا له وکړي د نه کولي او وکړي، دا داسې چې لکه د مالګې ګټ بنده تېروي، خو تریخي نقصاني وي. ها بل ته ګوته نیول، موږ وایو که نه چې دا پلانکی چې دی دا ډېر غلط سړی دی، چې ما یو ګوته بل چا ته ونیو نه څلور مې درې ګوتې مې ځان ته ونیوي. بل ته ګوته نیول د دې لپاره دا دغه دی چې په بل کې نقص لټول، خپل نقص چاته نه ښکاري، د بل چا نقصونه لټول. نو ګرانو ملګرو تاسو به اوس پوه شوي وئ چې په متل کې دا ضروري نه وي چې په لام ختمېږي، د محاورې دپاره دا ضروري دی چې دا به په لام ختمېږي. دا څونه ما چې ورته ووایي محاورې دا ټول په لام ختم شو، بل چې کم لفظونه دي کم لیکلی شوي دي دغه معنی به نه وي، معنی به بل څه دا مطلب به نه وي کم لیکلی شوي. نو امید لرم چې تاسو به محاوره پېژندلي. محاورې په اردو کې هم دي، داسې متلونه دي، اردو کې ورته کهاوت وي. بل پروګرام به انشاءالله په هغې کې وکړو، په دې نه وي پوه شئ، بل پروګرام به هم په دې وکړو. او د الله په امان.